يحصونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. دوی به هیڅکله په راجمع کېدلو په سپین میدان کې ستاسې سره مقابله ونه کړي. که وجنګېږي هم نو په کلابندو کلیو کې په کېناستلو یا د دیوالونو تر شا په پټېدلو. دوی په خپلو منځو کې ډېر سخت مخالف دي. تو دوی سره غونډ یو لاس ګڼي، خو د دوی زړونه یو له بله بېزاره بېل شوي دي. د دوی دا حال له دې امله دی چې دوی بېعقله خلک دي. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. دوی د همغو خلکو په شان دي چې له دوی نه لږ وخت مخکې د خپلو کړو خوند څکلی دی او د دوی لپاره په آخرت کې دردناک عذاب دی. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال